سمونځونه رانغښتو کېږي. کله کله بعض انسانان داسې دي چې مازدیګر نه لږ مخکې ویده شي او ماښام کې راپاڅېږي چې روژه ماتی تیاري او د مازدیګر لمونځ ایسته قضا کړي. او زما ملګرو دا حدیث دی، صحیح حدیث دی، ښه یې واورئ. کرکټ ملګرو تاسو هم واورئ، په کرکټ باندې مازدیګر لمونځ قضا نه کوي. ډریوران ملګرو د سورلو د لاسه د مازدیګر لمونځ چېرته قضا نه کوي. او دکانداران ورونو د ګاک او د سودا د خرڅېدو د لاسه مازدیګر لمونځ چېرته قضا نه کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، چې چا د مازدیګر لمونځ پرېښود د تمام عمل برباد دی. انا لله و انا الیه راجعون. حجونه یې برباد دي، تمام عبادتونه یې برباد دي، ځکه د مازدیګر لمونځ پرېښود. مسلمان دی خو چې د مازدیګر لمونځ یې پرېښود دا یې عذاب دی. او په یو حدیث کې دا هم راځي چې چا د مازدیګر لمونځ پرېښودو داسې تاواني دی لکه بچي او سرمایه تې ټول څوک ویسي. الله دې نه کړي چې په تمام وطن کې داسې مصیبت په چا راشي چې بچي او ښځې هم ته څوک ویسي او مال او دولت هم ویسي. هر څوک به پرې خفه چې دا څومره لوی غم پرې راغی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مازدیګر لمونځ چې څوک نه کوي دا سزا د هغو ده.